बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नन ज़मूंग टॉपिक दे पर ट्रांसपोर्ट बांधे ठीक था। ट्रांसपोर्ट द क्लास 9th पर बायोलॉजी की चैप्टर नंबर 9 दी सही था। चैप्टर नंबर 9 नवे चैप्टर स्टार्ट को ट्रांसपोर्ट टोल ने लावल बमूंगा ओ पेजनो चे ट्रांसपोर्ट सतवी लिखी नो ट्रांसपोर्ट डिफिनीशन बोको सही था। The movement of material from one place to another place. From one place to another place in the body of living organism. In the bodies of living organisms. Single definition for the transport. The movement of material from one place to another place in the bodies of living organism is called transport. Was transport څه ته ویل کیږي؟ پښتو کې به ځان پوهه کړئ. ترانسپورت ویل کیږي چې لیوینګ ارګانیزم په باډي کې په جسم کې چې کله ماټیریل د یو ځای نه بل ځای ته حرکت کوي دغې ته ویل کیږي ترانسپورت. ټیک ده. د لیوینګ ارګانیزم په باډیز کې چې کله یو ماټیریل د یو ځای نه بل ځای ته حرکت کوي دغې ته ویل کیږي ترانسپورت. اوس ماټیریل څه ته ویل کیږي؟ ماټیریل څه شی دی موږ چې د یو ځای نه بل ځای ته حرکت کوي؟ نو ماټیریل موږ سره کیدی شي نیوټرینټس کیدی شي څه خوراک مراکي، ګیسز کیدی شي، دې نه علاوه ویسټس هم کیدی شي. دې ته ویل دا ماټیریل دي څه شی دي؟ نیوټرینټس شو، ګیسز شو، ویسټ شو. دا چې په انساني په لیوینګ ارګانیزم په جسم کې هغه انساني جسم دی یا بل داسې جسم دی خو چې لیوینګ ارګانیزم دی په هغې کې د یو ځای نه بل ځای ته حرکت کوي دغې ته ویل کېږي ترانسپورت. اوس به موږ ووایو چې ترانسپورت په مختلف قسمه لیوینګ ارګانیزم کې مختلف قسمه طریقو سره کېږي. موږ به وایو چې په یونیسیلر چې څومره ارګانیزم دي په هغې کې څنګه کېږي او په مالټي سیلولر ارګانیزم کې ترانسپورت څنګه کېږي. یونیسیلر نه راځو چې په یونیسیلر ارګانیزم په باډیز کې ترانسپورت څنګه کېږي. یونیسیلر ارګانیزم په یونیسیلر ارګانیزم کې ترانسپورت څنګه کېږي. صحیح ده. یونیسیلر خو راولنه وپېژنئ. یونیسیلر څه ته ویلی کېږي؟ هر هغه ارګانیزم چې په هغې کې یو سیل وي. سینګل سیل ارګانیزم is called unicellular organism. هغه ارګانیزم چې په هغې کې یو سیل وي نو هغې ته څه ویلی کېږي؟ یونیسیلر ارګانیزم. اوس چونکې دا ښکاره خبره ده چې په یونیسیلر دی چې په هغې کې صرف یو سیل دی نو په هغې کې څه خاص ارګن نشته د ترانسپورټیشن دپاره. نو سپیسیفیک ارګن ځکه چې د سینګل سیل نه جوړ دی نو په هغې کې به ارګن د کوم ځای نه راشي. نو سپیسیفیک ارګن فار ترانسپورټیشن. ترانسپورټیشن دپاره یو خاص ارګن نشته دی چې نشته دی نو ترانسپورټیشن به په دې کې کېږي. اوس څنګه؟ نو دا ترانسپورټیشن به په دې کې کېږي د ډیفیوژن او د اکټیو ترانسپورټ په ذریعه باندې. د څه په ذریعه باندې؟ د ډیفیوژن او د اکټیو ترانسپورټیشن اکر یا ټیک پلیس. صحیح ده. اکر بای diffusion and active transport. صحیح ده.
دې کې به ترانسپورټیشن څنګه کېږي، د یو ځای نه خوراک به بل ځای ته څنګه ځي، مټیریل به څنګه ځي، نو د ډیفیوژن په ذریعه باندې، او بل د اکټیو ترانسپورټ په ذریعه باندې به د یو ځای نه بل ځای ته ترانسپورټیشن کېږي، ترانسپورټ به کېږي د مټیریل. صحیح ده؟ دا خو خبره وه په یونیسیلر کې. اوس که ډیفیوژن څه ته ویلی کېږي، دا په 4 نمبر چپټر کې وه، تاسو به ویلې هلته کې د اکټیو ترانسپورټ هم هلته کې ته وه، خو دلته کې دا یاد کړئ ډیفیوژن ویلی کېږي چې کله څه مالیکیول د هایر کنسنټریشن نه لوور کنسنټریشن ریجن ته ځي، د هایر کنسنټریشن ایریا نه لوور کنسنټریشن ایریا یا لوور کنسنټریشن ریجن ته ځي، دغې ته ویلی کېږي ډیفیوژن، خو چې انرژي پکې ته نه خرج کېږي. او اکټیو ترانسپورټ هغې ته ویلی کېږي چې د لوور نه ځي هایر کنسنټریشن ایریا ته، خو چې په هغې کې انرژي خرج شي، نو دغې ته ویلی کېږي څه شی؟ اکټیو ترانسپورټ. نو د دې په ذریعه باندې چې کوم دی په یونیسیلر ارګانیزم کې څه کېږي؟ ترانسپورټیشن کېږي. اوس به ووایو چې په ملټي سیلولر ارګانیزم کې ترانسپورټیشن څنګه کېږي، ترانسپورټ څنګه کېږي. صحیح ده؟ ترانسپورټ in a multicellular organism. Multicellular organism. ملټي څه ته ویل کېږي؟ چې په هغې کې د یو نه زیات سلي، هغه ارګانیزم چې هغې کې د یو نه زیات سلونه وي، هغې ته ویلی کېږي ملټي سیلولر ارګانیزم. په دې کې به اوس ترانسپورټ څنګه کېږي؟ ملټي سیلولر لکه پلانټس شو او انیملز شو، د دې دوو به مونږ دغه ووایو چې په دې کې ترانسپورټ څنګه کېږي. صحیح ده؟ جدا جدا پلانټس. نو په پلانټس کې چې کوم دی دا ملټي سیلولر دی، ډېر شی سیلونه دي په دې کې، نو په دې کې ځان له خاص سیسټم دی د ترانسپورټ دپاره، چې دغه سیسټم ته ویلی کېږي واسکولر سیسټم. واسکولر سیسټم په پلانټس کې د ترانسپورټیشن دپاره کوم سیسټم دی؟ واسکولر سیسټم. دا کوم سیسټم ته ویلی کېږي؟ کله چې زایلم او پلویم زایلم او پلویم ټیشوز چې کوم دي، دا چې رایو شي، د چې کوم سیسټم جوړوي، دغې ته څه ویلی کېږي؟ واسکولر سیسټم. نو په دې سیسټم په ذریعه باندې په دو کې څه کېږي؟ ترانسپورټ کېږي. د اوس د زایلم ځان له کار دی، زایلم ټیشوز چې کوم دي، د پلویم ځان له کار دی. د زایلم کار څه دی؟ د زایلم کار دا دی چې دی به واټر دغه کوي، وړي. د زایلم کار څه دی؟ ریسپانسیبل for H2O minerals and dissolved salts. د زایلم کار دا دی چې دی به د زیلونه چې کوم دی اوبه شوي، ډیزالو سالټ شو، منرل شو، دا به څه کوي؟ خیجی به. د لخینده کار د چا دی؟ د زایلم شو. د زایلم په ذریعه باندې به څه کېږي؟ په زایلم کې به څه کېږي؟ دا اوبه او ډیزالو سالټ به څه کېږي؟ خیجي به په پورته تلې ته. ښه اوس دی فلویم. د فلویم کار څه دی؟ دی ریسپانسیبل فار فوډ. د فلویم کار څه شو؟ فلویم کار دا شو چې د خوراک ذمه داري اخلي. دی به چې څومره خوراکونه دي هغه په لیف کې تیارېږي، د هغې نه به د بوټي نورې چې څومره حصې دي هغې ته به خوراک رسول بیا د چا کار دی؟ د فلویم کار دی. نو دا خو مونږ ووایو چې په پلانټس کې به دغه څنګه کېږي، ترانسپورټیشن به څنګه کېږي. د هغې کې خاص سیسټم دی چې هغې ته ویسکولر سیسټم ویلی کېږي. ویسکولر سیسټم کې زایلم او پلویم دي چې د هغې څه اوورویو مونږ وویله، نور د دې تفصیل را روان دی. صحیح ده؟ اوس په انیملز کې څنګه کېږي؟ نو څنګه چې په پلانټس کې ځان له سیسټم و، داشان په انیملز کې هم سیسټم دی. سرکولیټري سیسټم ورته ویلی کېږي. سرکولیټري سیسټم. د دې سیسټم کار څه دی؟ چې دی هم دغه شان کې خوراکونه وړي. په سرکولیټري سیسټم دی. دې نه علاوه پکې ته لیمفیټک سیسټم هم دی. لیمفیټک سیسټم. صحیح ده؟ د دې دا مونږ وایو وروستی په تفصیل سره روان دي. د دې کار څه دی؟ چې دی هم ترانسپورټیشن کوي په انیملز کې.
سرکولیټري سیستم کې بلډ راځي، هارت راځي او بلډ ویسل راځي. نو څه راځي په دې کې دا ولیکو زه بلډ ویسلز او بل دی هارت. نو دې په ذریعه باندې څه کېږي ټرانسپورټیشن کېږي موږ سره په انیملز کې. ټیک ده، تر نن ورځې پورې دا کافي دی.